د کابل عربي دارالعلوم چې د کابل ښار په 1415 سیمه کې موقعیت لري، په نوموړي دارالعلوم کې زده کوونکو ته د درسي برخې ترڅنګ د لیلیې اسانتیا هم برابره شوې ده. د یاد دارالعلوم مسؤلین هم له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې په خپلو بچیانو باندې د عصري علومو ترڅنګ اسلامي زده کړې هم وکړي. دارالعلوم چونکی الحمدلله اوس خو سکله حاکمیت او نظام د امارت اسلامي افغانستان نو سکله امارت حاکم سو او هغه الحمدلله الله تعالی جل شانه د متبوت قوت ورته ورکه نو هغه خو اسمه الحمدلله ټول د مطلب دینی ادارې او دینی خدمات د مطلب د دې په نظر کې دي، خو خاص کر دا مطلب دغه دارالعلوم لکه دارالعلوم عربي کابل او دارالعلوم امام ابو حنیفه او بعض نور داسې دارالعلومونه دي چې د مطلب هغه په هر ولایت کې د مطلب هغه یو وجود لري، هغه ته الحمدلله دغه توجه ده. او چونکی دارالعلوم عربي کابل د تاریخ په لحاظ باندې ډیر قدامت لري او ډیر غټ تاریخ لري، یعنی برابر تقریبا د 115 کالو قدامت او تاریخ لري، او دا تقریبا د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د قاری نیک محمد قاری صاحب مرحوم په لاس باندې هغه د قرات سبعو استاد هم تیر شوی ولو، هغه وخت تقریبا د دې بنیاد او خښت کې ودرل شوی ده. چونکې محترم مخکې خو دا اوس د دغه مدرسې د مطلب لیلیه حکم نه واخیستل شوی، نو موږ چې دلته د کوم سابق وزیر صاحب شیخ نور الله صاحب منیر د وزارت معارف وزیر وو، او دغه په خاص کړنو او په خاص جدوجهد دغه په خاص کوشش سره او په خاص توجه سره دا مطلب دغه د معینان صاحبانو او د منګرو او دغه د ټول پرسونل او د مو په ډیر غوښتنو سره دا مطلب دغه دارالعلوم عربي کابل چې د موږ تیر کال مطلب د جوزا په میاشت کې تقریبا د دې مدرسې د لیلیه حکم واخیستل، نو چونکې دا مطلب دا اوس په لیلیه کې لیلیه ګرم کې دا مطلب دا دارالعلوم شامل شوی ده، د شاګردانو لپاره الحمدلله په نصاب کې په دې کې دا مطلب تبدیلی هم راغلی ده او ډیر پرمختګ هم شوی ده، چونکې له دیني لحاظه او له عصري لحاظه په دیني او عصري مضامینو باندې مشتمل د دې دارالعلوم عربي کابل دا مطلب نصاب ده چې هغه تقریبا له اوله دا مطلب تر 14مه پورې دیني او عصري بخش دواړه لري، او له 10مه بیا پورته دا مطلب هغه چونکې دا مطلب ټول په دیني بخش باندې دا مطلب دا ډیر الحمدلله ښه منظمه ده، او دې مدرسې کې سابقه هم دا مطلب قابل استادان او نو هم الحمدلله د غټو جامعاتونه د ملک په سطح باندې دا مطلب چې غټي ادارې دي دغه ادارونه او غیر ملکي ادارې دي دا مطلب دغه نه غټي جامعات د دنیا په سطح باندې هغه تاریخي ادارې دي دغه فارغ استادان دي، نو شب روز دلته شاګردانو ته الحمدلله درس ورته ورکوي. که موږ وختونه دا اوس دا مطلب چې دارالعلوم عربي کابل ته دا مطلب په هر لحاظ باندې مرکزي نقطې ته دا مطلب مثلا باید د دارالعلوم عربي کابل وجود دا مطلب وبخل سي، اول ته ماته باید انتقال سي یا د وجود ولري، خو بیا هم د علم مراکز د سرجې موږ باندې افتخار کوو، اگر که د علاقې نه کې څه دراز ده، خو چونکې په اناسیه بخش کې موږ څه کال بالکل دا مطلب یعنی موږ سره گنجایش نه اوس موږ دې ته داخلي ورکړی وي، اگر که مراجعین دي موږ د حد نه دا مطلب زیات ولو بلکې اوس په زراو به ولای، خو چونکې موږ خپل جای ته په کتو سره چې هغه کوم د دې تعداد د تقریبا 1514 نفره یعنی ذکور دي، نارینه شاګردان دي موږ محصلین دي، او 815 تقریبا په اناسیو کې دي، او همدارنګه مثلا د موږ یوه بله اداره ده چې د الحاقیې په نامه د دې مدرسې یو خاک ده، نو تقریبا 280 تنه تقریبا په هغه کې موږ زده کوونکي لرو، او 250 تقریبا موږ برابر دلته د خالصي په دارالحفاظ کې مثلا شاګردان لرو، مجموعي طور تقریبا د 2.5 زره نه هم دا مطلب څه بره دا مطلب زیات موږ الحمدلله فی الحال موجوده وخت کې محصلین لرو، او دې کې تقریبا 3.5 تعداد موږ صرف لیلیه ده، او دا نور چې دا مطلب هغه داسې نهاري دي یعنی غیر ریاضي طالبان دي موږ سره، دا مطلب موږ د ترانسپورت لپاره دلته دا مطلب یو وسیله نه لرو، چونکې دا د ملک په سطح یو عظیمه درسګاه ده، دا باید په هر لحاظ باندې په ټولو وسایلو باندې باید دا پوښلې وي او دا باید مکمله وي، حتی موږ دلته یو ضرورت دا مطلب دغسې راځو مسجد ته دا مطلب چونکې موږ داسې یو اجتماعي غټ مسجد نه لرو چې هغه نه دا مطلب موږ خپل طالبان شاګردان برخمن سي او هغه ورسي 15 وخت دا مطلب په هغه کې لمونځ ادا کړي، فی الحال موږ یو عارضي مصلی لرو، نو موږ چونکې د امارت نه دا مطلب دغه یو ضروري او عاجله غوښتنه ده چې باید دا مطلب موږ ته دغه مجهز. د نوموړي دارالعلوم ښوونکي هم وایي چې موږ تل د خپلو زده کوونکو سره په درسي برخه کې پوره زیار باسو، هغه هم د خپلو زده کوونکو له کورنیو هم غواړي چې خپل بچي تشویق کړي. الحمدلله درسونه خو ډېر ښه روان دي، او زموږ شاګردان اکثره شاګردان زموږ چې دي د همدې دارالعلوم خپله شاګردان دي، او 14 او 14 صنف ته موږ د بهرنۍ مدرسو نه هم شاګردان د امتحان د کانکور د لارې نه جذبو، اکثره شاګردان چې په دې سیم کې ګوري د اکثره د کانکور د لارې نه دلته راغلي دي، الحمدلله د دارالعلوم درسونه په ښه کټه باندې روان دي، او مخکې
لږ دغه پکې اوس خو الحمدلله چې امارت اسلامي راغلی زموږ درسونه ورځ په ورځ باندې ترقي پکې روانه ده او انشاءالله امیدواري چې نورم ترقی وکړي. از فامیل های محترم محصلین و شاگردای ما یگانه تقاضای ما امین است که اونها نخست زمینه را برای اولادهایشان میسر بسازه، اونها را به طرف درس تشویق بکنه و در کارهای معیشت زندگانی که وظیفه است، دکانداری است، تجارت است، ماموریت است، در عین ایام تحصیل از اجزا خودداری بکنه، بلکه اینها را وقف بسازه تا درس بخوانه به ذهن کامل و فکر فارغ اینها بتانه وظیفه خود پیش ببره. نخست تقاضای ما امین است که اینها را جز از درس و تعلیم به دیگه چیز اولادهایشان مصروف نکنه و در قدم دوم مشکلاتی که اولادشان می داشته باشه در رفت آمد دارالعلوم و همچنین قرطاسی باب و وسایل تدریس وسایل درس تعلیم اینها را برشان آماده بکنه که به ذهن فارغ و با شوق و ذوق و ولوله کامل اینها در دارالعلوم بیان و درس بخوانن. همدارنګه د یاد دارالعلوم زده کوونکي هم وایي چې له موږ سره په درسي برخه کې زموږ ښوونکي زیات کوښښ کوي. هغه دا هم وایي چې زموږ په دارالعلوم کې د زده کړو لپاره زیات سهولتونه موجود دي. درسونه ماشاءالله ډېر کې دي، استادانو نام خدا ډېر تکړه دي او درسونه ډېر زموږ په خپله خوښې روان دي. زه ځوانانو ته دا پیغام لرم چې خپل درسونو کې کوشش وکړي او زموږ جامعه وړاندې لاړه سي. پیام به جوانایی است که باید ما دست به هم بتیم، به دین مبین اسلام مفید تمام شویم. کوشش بکنیم که به دین اسلام مضر واقع نشیم، به دین اسلام مفید تمام شویم. قسم که اگر مطالعه بکنیم زندگی اصحاب کرام مثل ارقم بن ابی ارقم و زید و دیگه اصحاب کرامی که هستند سن 16 و 17 و زیر سن 20 هستند، کلشان به دین مبین اسلام مفید تمام شدند. و استادای بسیار تکله داریم که برای ما درس ها را میگویند و میفهمانند. بعضی درس ها را که اگر نفهمیم با استادهای بخش لیلیه داریم مراجعه میکنیم تا اینکه برای من میفهمانند و بعد از پیشین که از تکرار داریم درس هامان استاد دتای سرمون استاد می باشد، درس ها را تکرار میکنیم و استادان ما بسیار تگله است، درس بر ما میگه خب تشریح میکنه با وجه احسن ما درس یاد بگیریم. کابل عربي دارالعلوم چې په نوموړي دارالعلوم کې تقریبا 2500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د دغه دارالعلوم د مسؤلینو په خبره چې موږ هڅه کوو څو د اسلامي علم د زده کړو په برخه کې نور هم ښه خدمت وړاندې کړو.